د میګی جرم. ابن قیم رحمه الله وایي د یوې ونې سوري ته ناست وم، یو میګی مې ولید چې دلته نږدې روان و او غوښتل یې پروت د ملخ وزر له ځان سره یوسي. کله چې د وزر په وړلو ونه توانېده نو تیز لاړ او غار ته ننوت. له هغې خوا یې د میږیانو لښکر راوایسته. کله چې دوی وزر ته نږدې شول ما وزر ترې پورته کړ. دوی ډېر وګرځېده خو پیدا یې نه کړه. له ستړیا وروسته غار ته ننوت. خو یوې میږی لا ګرځېده. فکر کوم هماغه لومړی میږی و. ما هم وزر ورته کېښود. ده چې وزر ولید بیا تیز لاړ، خو دا ځل یې هلته ځنډ وکړ. فکر کوم هغوی ته یې قناعت ورکوه، ځکه اول ځل یې خبره رښتیا نه شوه. خو دا ور د اول په څېر میږیان نه و، بلکې لږ راووتل. ما هم د ملخ وزر بیا پورته کړ. دوی ډېر وګرځېده، ستړي شول او ولاړل. خو یو میږی بیا هم ګرځېده. فکر کوم هماغه لومړی میږی و چې دوی یې 2 ځله راوغوښتل. بیا مې وزر مخې ته کېښود. کله چې وزر ومونده بیا په بیړه لاړ، خو دا ځل بیخي ډېر وځنډېده. فکر کوم هغوی بیخي قناعت نه ورسره کوه، ځکه دا 2م ځل و چې خبره یې دروغ شوه. دا ور 7 میږیان ورسره راووتل. ما هم د تیر په څېر وزر ترې راواخیست. هغوی ډېر وګرځېدل. پوه شوم چې دوی هماغه میږي ته ډېر په قهر شول، پرې راټول شول او میږی یې ټوټه ټوټه کړ، سر او پښې یې ترې بیل کړل. ما د دوی مخ ته وزر کېښود. دوی چې وزر وموند بېرته پر خپل ملګري راغونډ شول. معلومېدل چې ډېر غمجن ول او پر خپله کړنه سخت خواشیني وو، خو وخت یې له لاسه وتلی و. ابن قیم وایي سخت خفه شوم چې دا مې څه وکړل. له پریشانۍ څخه تنګ شوم او له خپل استاد ابن تیمیه څخه مې وپوښتل چې ما خو داسې وکړ. هغه راته وویل تا ته به الله تعالی بخښنه وکړي، خو ګوره چې بل وخت داسې کار ونه کړې. او کومه کیسه ده چې وکړه نو سبحان الله، پاکي د هغه ذات لره چې میږیانو ته یې هم د دروغ قباحت ښودلی او د دروغجن په سزا یې پوه کړی دی.